د پی ټی ایم کراچي 15 مشران او ملګري نورالله ترین، حاجی محمد شیر ایوب، بصیر او حسن د جیل څخه راخلاص شول. دوی څه کم 2 میاشتې د دروغجنو اف آی آر د لاسه په جیل کې تیر کړي وو. په غور ګورو چې د کراچي حالات یو واره بیا خلک وخرابېدو ته بیایو. موږ به خپلې 2 سترګې څلور کوو و هر شي ته به په سوچ ګورو او دا خپل تحریک به انشاءالله په ډېره منظمه انداز په ډېر ښه انداز د مرکزي مشرانو پر مشوره انشاءالله په مخ بیایو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې ان شاء الله دا نور بندي د تحریک ملګري او مشر علي وزیر د راخلاصولو لپاره به د تحریک د ملګرو هلې ځلې روانې وي. په پښتون وطن کې روان ظلم جبر بندولو په خاطر د تحریک ملګرو تل په ځان سختې تېرې کړي دي. د خپلې خاورې او ولس د ښه او سوله ییزه ژوند لپاره به د تحریک مبارزه تل دوام لري.